لہذا پر نیک اعمالو باندې پر ایمان باندې چې کومه بدله د الله د لورې ستا هغه د دنیا او د ما فیها څخه افضله ده. ما تا ته وویل چې هغه د قارون دنیا یې ولیدل کس کې الله تا ما ته هم داسې مال و دولت را کړی وای زه به هم داسې سرمایهداره وای لکه زموږ بعض کسان هم دا تمنا وکړي. لیکن واوره کومه بدله چې الله تا ته پر ایمان درکوي کومه بدله چې الله تا ته پر لمانځو پر اسلام درکوي کومه بدله چې الله تا ته په صبر باندې درکوي کومه بدله چې الله تا ته په شکر باندې درکوي کومه بدله چې تا ته الله جل جلاله د شپې په عبادت باندې درکوي دا د دنیا او ما فيها څخه افضل ده. ته وګوره حدیث کې راځي د نبي علیه الصلوة والسلام روایت دی وایي موسی علیه الصلوة والسلام د الله نه پوښتنه وکړل چې یا رب ادنا جنتي کوم یو دی ادنا جنتي الله جل جلاله ورته وفرمایل دا صحیح مسلم دا روایت کړي چې موسی علیه الصلوة والسلام د الله څخه پوښتنه وکړل چې یا رب در ټولو ادنا جنتي یا آخري جنتي چې جنت ته داخليږي هغه ته به الله ته څه ورکوي. حدیث کې د دې بیان وهو رجل هغه یو کس دی راوبغوښتل سي او ورته به وایي چې جنت ته ننوځي. دا هغه وخت چې کله نور جنتیان جنت ته ننوځي نور جنتیان ننوتلي جنت ته دا کس به راوغورځي جنت ته ننوځي فیقول رب یا رب هغه کس به وایي ای الله هغه چې کوم جنت و د چا و هغه خو ننوتل ټول ښه مقامات یې ونیول زما دپاره خو شی پاته نه دی هغوی خپل منازل و خپل مقامات و خپل ماڼۍ و خپل بلډینګو ته ورسېدل دا خو د هغو دپاره ای الله زما دپاره به نو څه په جنت کې زه به څه شي واخلم. الله جبه خبر ورته سبحان الله الله دې موږ د خدای د دره نه محرومه کوي الله دې جل جلاله دې موږ نه محرومه کوي. دا ډېره غټه پیرزوینه ده د الله وایي الله جل جلاله ورته وایي چې په دنیا کې څونه باچایانو په هغوی باچایانو کې د چا ډېر دولت و ډېره غټه باچي و په ډېرو مملکتو یې باچي و لکه نن سبا چې اوس چینا غټ ملک دی یا نور غټ غټ مملکتونه په هغه مملکتو کې په هغه باچایانو کې د کم باچا مطابق سلطنت غواړي انتخاب یې کړ دی به یو انتخاب وکړي وایي د غوندې بس ده یعنې مکمل د چین د مځکې په اندازه باندې مثال در کوم د چین پر ټوله کرای ارض باندې چې مطلب غټه باچایي ده انشاءالله زما په نیز باندې کیدای سي نور هم وي چینا ده څومره مځکه نیولې په دې اندازه باندې الله جل جلاله جنتي ته وایي د غوندې بس ده د آخري جنتي ته وایي دی وایي و بس الله وایي د غوندې څلور چنده ما نور هم در کړی زه سبحان الله د ځمکې د باچاهانو د اغټ باچا در سلطنت لاندې چې څونه مځکه ده هغونې څلور چنده وارې الله جل جلاله ادنا جنتي ته ورکوي. بیا به ورته وایي اوس راځې دی ورته وایي یا رب رضیت راضي بلکل راضي الله ورته وایي څلور چنده خو د هغه نه پر دې باندې مې لس چنده نوره در کړې پر دې باندې مې لس چنده نوره در کړې ورسه چې څه دې زړه غواړې په جنت کې وکړه چې سترګې لیدل غواړي هغونه ځای ستا سترګې څومره لیدل کوي په غونې اندازه ستا دی. بیا به دا کس جنت ته ننوځي او ډېر به خوشحاله شي چې د یو ادنا جنتي چې هغه آخري جنتي دی الله جل جلاله دنیا بدله ورکوي. بیا موسی علیه السلام وایي یا الله هغه اعلی منزل والا جنتیان ته څه ورکوي هغه اعلی منزل والا جنتیان ته کومه بدله ورکوي چې په دنیا کې نیک عمل کړي په دنیا کې ته راضي کړی ستا د رضا کوشش یې کړي د محبوب صلی الله علیه وسلم پر سنت باندې د تګ کوشش کړی وي هغه ته څه شروع کوي سبحان الله. الله وایي د هغه جنتیان دپاره ما داسې جنتونه تیار کړي دي چې په هغه کې نعمتونه ما په خپل لاس د الله د شان مطابق ایښي دي سبحان الله ما په خپل لاس او بیا مې پر هغوی باندې مهر لګولی دی الله وایي مهر او دا داسې شیان دي چې
چې نه سترګو لیدلی دي او نه په ذهن کې په دماغ کې راغلی دي، نه دي د چا سره او د چا څخه د دې صفات اورېدلی دي یا د په دنیا کې چا سې دا رقم نږدې شان اورېدلی او نه دي یو وخت په زړه کې راګرځېدلی. دا به الله جل جلاله درکړي. دا د الله د لوري بدله ده. اوس چې ته وزغلې په دنیا کې وزغلې چې ډېر سرمایهدار سې نو دونې مځکه به ولرې لکه د یو مملکت په اندازه باندې. په ادنا جنتي تعالی د دې مملکت 4 چنده یو او پر دغه 4 چنده دا چې 4 والے ځای کې څونه زنجیر سو بیا 10 چنده غونې د 4 والے څونه سو 10 چنده بیا دا یو ادنا جنتي تعالی ورکړي. نو د دنیا سرمایه شته څوک د آخرت مرسونه غافل مرسونه د خپل رب څخه لري او حال دا دی چې زما رب دومره مهربانه دی، دومره د الله جل جلاله د لور پیرزویه نه ده چې یو آخري جنتي ته ادنا جنتي ته دومره ورکړي نو د اعلی جنتي به کوم حال. یا عزیزانو آخرت ته مخه آخرت مه پرېږدئ. په دنیا کې یا د دنیا د پیسو د ډېرولو دپاره الله مه ناراضه کوه. دا ډېره بده سودا ده، دا ډېره تاواني سودا ده. په دنیا کې که یو سړی یعنې زه مثال د دې نشم ورکولی، هېڅ مثال نه لري، خو زه بیا هم د پوهې دپاره ته وایم. یو شی په $1,000,000 دی او ته یې د 100 روپو په یوازې کې سودا کوې. دا خلک تا ته عقلمن وایي؟ مارتول دا مثال نه برابرېږي سره. یعنې یو کس الله جل جلاله د رضا په یوازې کې دنیا ته مخه کوي او دنیا هم نه یې ګټلې، نو هغه د الله رضا چې ما ورته وایي چې ادنا جنتي ته د الله د رضا په یوازې کې دا شی میلاویږي، نو ما ورته په پیسو دا د لاسه ورکړه. دا موږ عقلمن بولو، دا یو هوښیار تاجر دی، دا یو ښه کاروباري کس دی. د خدای دپاره مه غافله کېږه، مه غافله کېږه، مه د چا حق خوره، مه د چا غاړې ته لاس اچوه، ظلم مه کوه، مه څوک وله، مه چاته بد اړوه، مه چاته په بدو باندې ګوره، مه د چا دنیا په زوره د چا اخه، مه د چا عزت بربادوه، مه چاته دوکه ورکوه، مه د چا سره سودي معامله کوه. بس کم شی چې الله ستا په قسمت کې لیکلی دی د هغه دپاره سعی کوشش کوه، مقصد به د آخرت وي. لمونځ مه پر قضا کوه، عبادت مه په قضا کوه، الله مه په ناراضه کوه، د اسلام او د شریعت خلاف معاملې مه کوه. الله به تا ته خپل رزق درکوي، خو په قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی ستا سره راضي وي. التاجر صدوق الامین، هغه تاجر چې صادق وي، امین وي، په خپل کاروبار کې رښتیا وایي، دوکه او فراډ فریب مکر هېڅ شی نه لري، او امین وي، د وعدې مخالفت نه کوي. مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، دا کسان دغه تاجران به د قیامت په ورځ د انبیاو سره وي، د صدیقینو سره به وي، د شهیدانو په ډله کې به وي، د هغوی سره په قرب او جوار کې به ژوند کوي. موږ ولې خپل د څو پیسو په یوازې کې خپل آخرت خراب